بسم الله الرحمن الرحیم. فکر وکړه او شکر وباسه په خپل ځان د الله تعالی له لوري پیرزو شوي نعمتونه را په زړه کړه چې له هرې خوا یې پر تا لورولي. الله تعالی جل جلاله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که تاسې د الله تعالی نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی نشئ. په بدن کې روغتیا در بخلې، په هیواد کې د امنیت دی، خواړه، جامې، هوا، اوبه ټول ستا په خدمت کې دي. نړۍ ټوله له تا سره ده خو ته پرې نه پوهېږې. پوره ژوند له تا سره دی خو تا پرې سوچ نه دی کړی. الله تعالی جل جلاله فرمایي واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنه. او خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي. سترګې لرئ لیدل پرې کوئ، غوږونه دې شته اورېدل پرې کوي، ژبه او شونډې دې شته ویل پرې کوي، لاسونه لرئ نیول پرې کوي. الله تعالی جل جلاله فرمایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه درواغ وګڼئ. آیا دا وړه خبره ده چې ته په خپلو پښو ګرځي او ډیر خلک له دې نعمت څخه بې برخې دي او په خپلو پښو د ګرځېدو ارمان کوي؟ ته پر خپلو پښو ودرېږي او ډیر خلک داسې دي چې پښې یې غوڅې شوي. آیا په ډکو سترګو په خواږه خوب ویده کېدل کم بولې، سره له دې چې د ډیرو خلکو سترګې د درد او غم له امله نه پټېږي؟ الله مکړه که غمونه او اندېښنې ستا له سترګو خوب وتښتوي، ته بیا څه کولی شې؟ همدا شان ته په مړه خېټه خواړه خورې او ډیر خلک نهارې ورځې تیروي او په تن د شپې سبا کوي. ځینې د ځان لپاره خواړه او د څښلو اوبونه لري او ځینې بیا د ډول ډول ناروغیو له امله ترې بند شوي دي. د خپلو غوږونو او سترګو په اړه دې لږ سوچ وکړه. الله له کوڼوالي او ړندوالي ساتلی یې او بیا خپل عقل ته ځیر شه چې الله تعالی پر تا لورولی او له لیونتوب څخه یې ژغورلی. آیا د خپلې یوې سترګې په بدله کې د احد د غره په اندازه سرو زرو قبلولو ته تیار یې؟ آیا خپل یو غوږ یا د هغه د اورېدو ځواک په ډیرو سپینو زرو ورکوي؟ آیا ښکلي بنګلې د خپلې ژبې په بدل کې له چا نه قبلوي چې ته ګونګی پاتې شي او هغه ستا په ژبه خبرې وکړي؟ آیا د خپل یو لاس په بدل کې د یاقوتو قیمتي ملغلرو اخیستلو ته تیار یې؟ پام کوه، ته خو په ډیرو سترو قیمتي نعمتونو او د الله تعالی پر مهربانیو کې پټې، خو ستا ورته فکر نه ده. آیا له دې هر څه سره بیا هم غمجن ژوند کوي؟ ستا په کور کې ګرمه ډوډۍ پخیږي، یخې اوبه لرې، په آرامه سره د خوب وخت در سره شته، روغ بدن لرې، بیا هم ته هغه نعمتونه یادوي چې له لاسه دې ورکړي او هغه د هیر دي چې په لاس کې یې لري او شکر پرې نه وباسي. له مالی زیان څخه ویره لري، سره له دې چې د نیکمرغیو کلیانې ستا سره دي او د خیر خزانې در سره ډکې دي. د الله تعالی له لوري بې شمیره نعمتونه او پیرزوینې در سره دي. سوچ وکړه او شکر پرې وباسه.